د جمعې ورځ زموږ ستاسو د اختر ورځ ده. په دې ورځ باندې باید موږ تاسو کوم کارونه وکړو. زه په خپله باندې کوم کارونه کوم زه تاسو سره شریکوم. هیله ده چې انشاءالله تاسو هم که په دې طریقه باندې مخکې لاړ شئ نو ډېره ښایسته ورځ به ولرئ. اول که د چا د هفتې په طول کې خوب نه وي پوره نو اول د خپل خوب پوره کړي د جمعې په ورځ باندې. صحیح شوه. بیا مخکې له لمانځه نه تاسو کوشش وکړئ چې د لمانځه لپاره آمادګي ونیسئ او تیاری ونیسئ. نوکان اخیستل وي، که هغه بریتونه جوړول وي، که ویښتان جوړول وي، که نور جسم اضافي ویښتان اخیستل دي او که لامبل وي، دا ټول کارونه تاسو مخکې له لمانځه نه وکړئ. بیا چې کله اذان وشو کوشش وکړئ چې وخت ته لاړ شئ او امام ته هلته کښېنئ. زه پوهېږم چې ډېر خلک شکایتونه کوي او یوازې هغه د خطبې په وخت کې ځانونه رسوي. دا صحیح نه ده دوستانو. که چېرته ستاسو امام خوښ نه وي یا صحیح تقریر نه کوي کوشش وکړئ چې بل امام انتخاب کړئ. کوشش وکړئ بل مسجد ته لاړ شئ. داسې یو امام انتخاب کړئ چې هغه ښه تقریر کوي، ښه وعظ و نصیحت کوي او تاسو یو څه شی ترې نه زده کولی شئ. نو کوشش وکړئ چې وخت ته لاړ شئ او امام ته نږدې کښېنئ. دا په آثارو کې راغلي دي. نبي علیه الصلاة والسلام نه دا خبرې را نقل شوي دي په ډېرو آثارو کې. هغه فرمایلي دي وایي د قیامت په ورځ باندې په جنت کې به ټول جنتیان په هفته کې یو ورځ د الله جل جلاله ملاقات کوي. خو سبحان الله کله چې دا جنتیان د الله ملاقات کوي هغه څوک به ډېر زیات الله ته نږدې وي کوم چې د جمعې په ورځ باندې امام ته ډېر زیات نږدې وي. په دې دنیا کې چې ته د جمعې په ورځ باندې امام ته څومره نږدې کېدلی شي همدومره به د قیامت په ورځ باندې په جنت کې الله جل جلاله ته نږدې وي. کله چې تاسو لمونځ وکړئ د لمانځه نه وروسته تاسو کوشش وکړئ چې ډوډۍ وخورئ. مخکې له لمانځه نه ډوډۍ مه خورئ، پس له لمانځه نه یې وخورئ. بیا هغه څوک چې هغوی وظیفې لري، زه په خپله باندې وظیفه لرم او په هفته کې یو ورځ یا دوه ورځ چېرته رخصت وي نو زه بیا تفریح کوم، چکر وهم او یا د دوستانو کره ورځم یا هغوی راغواړم خپل کور ته. نو ملاقاتونه ورسره کوم د دې لپاره چې طبیعت مې جوړ شي، پام مې په بله شي. خو هغه څوک چې هغوی وظیفه نه لري، کاروبارونه کوي، هغوی ته پکار دي چې پس له جمعې مانځه نه کله چې دوی خوراک وکړي سمدستي دې ووځي د الله په ځمکه دې وګرځېږي او تجارت او کاروبار دې وکړي. سبحان الله. قرآن شریف کې الله جل جلاله دا خبره کړې ده وایي کله چې اذان وشو نو تاسو زر تر زره د جمعې مانځه ته لاړ شئ. خو کله چې تاسو لمونځ وکړئ له هغه نه وروسته بیا فسعوا بیا لاړ شئ. صحیح شوه که نه؟ د الله جل جلاله په ځمکه کې وګرځېږئ. وابتغوا من فضل الله، د الله جل جلاله هغه رزق ولټوئ، کاروبارونه وکړئ، بزنسونه وکړئ، پیسې وګټئ. زموږ ستاسو دین موږ تاسو په ورکه لاره کې نه یو پرېښي، موږ تاسو په توره تیارو کې نه یو پرېښي. زموږ ستاسو دین سبحان الله د کاروبار دین ده، د زحمت دین ده، د تجارت دین ده. نو موږ تاسو ته امر کړی چې ای مسلمانانو داسې نه شي چې تاسو په غفلت کې کښېنئ، سست او پست کښېنئ او بې معنا نه، کار وکړئ، زحمت ولټوئ چې تاسو کله د الله جل جلاله حق ادا کړ نو بیا زر تر زره ځئ حلال رزق ګټئ. دا مهم کارونه دي زما قدرمنو دوستانو. که چېرته ستاسو خپلوان وي حتما د هغوی سره ګورئ، رفت آمد کوئ. انشاءالله ستاسو له نیک خوی نه به هغوی متاثره کېږي. زموږ ستاسو ترمنځ به اړیکې پیاوړې کېږي. کله چې زموږ ستاسو ترمنځ اړیکې د مینې او د محبت وي انشاءالله دغه ښې اړیکې به موږ تاسو ته په آخرت کې هم په کار راځي. نو هېڅکله هم غافله مه کښېنئ. دا مه وایئ چې د جمعې ورځ ده چې بس هر څه مې پکې وکړو، سست او تنبل ډېر خلک دي پراته دي که نه، ټوله ورځ ضایع شي. نه، کوشش وکړئ انشاءالله چې یو څه زده کړئ. اخرنۍ او مهمه خبره چې باید د جمعې په ورځ موږ تاسو وکړو هغه دا ده چې باید دعا وکړو په مختلفو اوقاتو کې، خصوصا د مازدیګر په وخت کې. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د جمعې په ورځ باندې یو ساعت په هغه کې الله جل جلاله د انسان دعا قبلوي. نو که چېرته انشاءالله ستا دغه دعا په هغه ساعت کې برابره شو نو الله جل جلاله به یې قبوله کړي. بیا نو ستا مزید په دنیا او په آخرت کې. درود هم په نبي علیه الصلاة والسلام باندې ډېر زیات وایي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته خوشحاله او نیکمرغه ژوند را په نصیب کړي. په خارج کې اوسېږئ او غواړئ چې ستاسو ماشومانو ته مونږ قرآن کریم او اسلامي درسونه ورزده کړو، همدا اوس په لاندیني واتساپ شماره اړیکه ټینګه کړئ.